په هر دقیقه کې فری ایکس آر پی کرنسی ترلاسه کړئ ویډرای له ثبوت سره. السلام علیکم، زه یم ستاسو رود الغا کریم. نن په دغه نوې ویډیو کې ستاسو درانه حضور ته حاضر یم. دوستانو زموږ نن ویډیو څنګه کولای شو په فری ډول سره ایکس آر پی ترلاسه کړو، کوم چې موږ ته هر دقیقه موږ کولای شو هغې څخه کرنسی موږ ترلاسه کړو او جمع کړو دوستانو، او موږ ته کولای شو چې روزانه د هغې نه ویډرا وکړو. دا چې څنګه کېږي دوستانو مکمله طریقه درته ښایم. ډیره بهترین او ډیره زبردسته سایټ دی. له دې څخه مخکې زه په ویډیو باندې شروع کوم. که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا مو چینل نوي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سره همدا وسبسکرایب کړئ، دا ویډیو سره لایک کړئ، مخکې شیر کړئ تر څو نور ملګري دوستانو ترې برخمن شي. نو دوستان تاسو به د ویډیو پلان د ډسکرپشن کې ما تاسو ته د دې سایټ لینک اچولی ده. کله چې په هغې باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دغه ډول سفر خلاص شي. کله چې دا ډول سفر خلاص شي دوستانو، د هغې څخه وروسته به تاسو دلته راشئ. یو نمبر چې دی لوګین او بل چې دی دوهم چې دی راجستر دی دوستانو. تاسو بل ته راشئ دوستانو، راجستر به انتخاب کړئ. کله چې راجستر باندې کلیک وکړو د هغې څخه وروسته دوستانو تاسو څخه دلته یوزر نیم غواړي، ایمیل غواړي، همدارنګه پاسورډ غواړي او دوباره کوم پاسورډ چې تا ورکړی هغه ورکړئ دوستانو. نو زه راځم دوستانو دلته ورته یوزر نیم ورته ورکوم، کوم چې یوسف کریمي 12، همدارنګه ایمیل ادرس ورته ورکوم دوستانو. کله چې ایمیل ادرس مې ورته ورکړو دوستانو، هغې څخه وروسته زه راځم دلته ورته یو پاسورډ انتخابوم. دوباره بیا ورته هغه پاسورډ انتخابوم دوستانو. کله چې پاسورډ انتخاب کړو دوستانو، هغې څخه وروسته به تاسو دلته راشئ. دغه کومه کیپچه چې ده آی ایم ناټ ا روبوټ، دا به تاسو ورته آن کړئ. کله چې دا ورته آن کړئ دوستانو، دلته وایي چې تاسو بیسیکل انتخاب کړئ. دوستانو زموږ کیپچه مکمل ورسره کمپلیټ شو. هغې څخه نو دوستانو کله چې کیپچا ختمه کړه دوستانو، هغې څخه وروسته به تاسو راشئ په راجستر باندې کلیک وکړئ. کله چې راجستر باندې کلیک وکړئ ستاسو اکاونټ به مکمل ډول سره کریټ شي. زه دوستانو راځم خپل پخوانی اکاونټ چې زما کوم دی هغه به کې راخلاصوم. راځم دلته لوګین باندې کلیک کوم. نو ستاسو اکاونټ به ډایرکټ سره دوستانو جوړ شي او راخلاص به شي. زه راځم دوستانو خپل پخوانی اکاونټ به دې کې راخلاصوم دوستانو. دغه د ما خپل اکاونټ دی کې دوباره بیرته راخلاص کړ. کله چې دلته اکاونټ دوباره راخلاص کړ دوستانو، هغې څخه وروسته به تاسو دلته راشئ. تاسو به دلته ګورئ دوستانو فوسټ دوستانو. کله چې فوسټ باندې کلیک وکړئ هغې څخه وروسته به تاسو دلته وګورئ موږ ته دلته د کوم کرنسي چې موږ ایکس آر پي ده دا موږ دوستانو موږ ته همسې راکوي دوستانو. او بل دوستانو دلته تاسو وګورئ موږ ته دقیقه په دقیقې باندې چې یو دقیقه پوره شي موږ کولی شو چې یو ځل کلیم وکړو. نو زه راځم دوستانو زموږ دقیقه تیاره پوره ده. دلته راځم دوستانو په کلیم نو باندې کلیک کوم. کله چې کلیم نو باندې کلیک وکړو دوستانو، ما ته 0.0000 ایکس آر پي راکړه دوستانو. همدارنګه هر دقیقه وروسته دوستانو تاسو کولی شئ دغه ایکس آر پي مکمل ډول سره ترلاسه کړئ. د هغې څخه وروسته دوستانو دلته دویم سټپ یې دا دی چې تاسو دلته کولی شئ په خپل ملګري ته ورته دعوت کړئ، په ریفرل باندې هم تاسو ته ګټه درکوي دوستانو. نو دوستانو په ریفرل باندې تاسو ته 100 ایکس آر پي د ګټه درکوي دوستانو. ریفرل تر ټولو ښه ده. او چې تاسو غواړئ چې خپل ملګري دوستانو ته څنګه دعوت کړئ، نو تاسو به دلته د ریفرل باندې کلیک وکړئ. هغې څخه وروسته به تاسو دلته راشئ. ګورئ دوستانو په دغه قضیې باندې به کلیک وکړئ. ستاسو دغه کوم ریفرل چې دوستانو دا به کاپي شي، کولی شئ خپل دوستانو ته شیر کړئ او هغوی کولی شي اکاونټ جوړ کړي. کله چې هغوی اکاونټ جوړ کړي تا ته به 100 ایکس آر پي درکړي دوستانو. هغې څخه وروسته دوستانو دلته ډیشبورډ کې تاسو وګورئ دوستانو. نور مهمه طریقې هم دي دوستانو، زه هغې باندې مکمله طریقې هم تاسو ته ښیم. خو د هغې څخه وروسته دوستانو موږ غواړو د دې څخه ویډرا وکړو. دا چې ویډرا چې څنګه کېږي تاسو به دلته راشئ دوستانو. دلته په دې مینو باندې کلیک وکړئ دوستانو، په 3 خطونو باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې 3 خطونو باندې کلیک وکړو دوستانو، هغې څخه وروسته به تاسو دلته راشئ. دغه ګورئ دوستانو ویډراولز دوستانو، تاسو به دغه ویډرا ورته انتخاب کړئ. کله چې ویډرا باندې کلیک وکړو دوستانو، هغې څخه وروسته به تاسو دغه ډول سفر خلاص شي. دلته ګورئ دوستانو موږ ته تیار اماونټ یې لیکلی دی چې تاسو دغونه اماونټ تیار لرئ او ډایرکټ په ډایرکټ سایز تاسو ته حاجت نشته چې اماونټ تاسو ولیکئ. او د هغې نه وروسته دوستانو دلته تاسو ته وایي چې د ایکس آر پي ایډریس ریپل نیټورک ولیکم، همدارنګه ډیسټینیشن ټیګ دا ورته وکړئ دوستانو. ښه متوجه شئ، دلته لږ تاسو فکر وکړئ. زه راځم دوستانو تاسو به راشئ خپل بینانس به راخلاص کړئ. بینانس کې اکاونټ څنګه جوړېږي مکمله طریقه ما تاسو ته ښودلې. د هغې ویډیو لینک هم تاسو د ویډیو پلان د ډسکرپشن کې تاسو هغې څخه کولی شئ چې بینانس وګورئ او د بینانس مکمله طریقې ځکه اکاونټ پکې جوړ کړئ دوستانو. نو دوستانو کله چې تاسو بینانس راخلاص کړئ هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته په دغې سرچ بار کې به تاسو ولیکئ چې ایکس آر پي. کله چې ایکس آر پي ورته ولیکو دوستانو، د هغې څخه وروسته دغه ډول صفحه به تاسو راخلاص شي. کله چې دا ډول صفحه راخلاص شي تاسو بل ته راشئ. ګورئ ډیپوزیټ ایکس آر پي باندې به کلیک وکړئ. کله چې ډیپوزیټ باندې کلیک وکړئ هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته به ریپل انتخاب کړئ. کله چې ریپل باندې کلیک وکړو دوستانو،
د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دا به اوکې کوئ. ګورئ دوستانو تاسو دلته لږ فکر وکړئ، دلته تاسو څخه ګورئ د کوم د ایکس آر پی ایډرس چې د لومړی دا او دوهم چې دا ایکس آر پی ټیګ دا ده دوستان، دا درس دواړه مهم دي دوستان. تاسو به لومړی راشي دغه د کوم د ډیپوزیټ ایډرس چې ده د ایکس آر پی ایډرس تاسو به دا را کاپي کړئ. کله چې دا را کاپي کړئ دوستانو هغه به راشي دوستانو په دغې لومړنۍ کې ورته کاپي کړئ او دوهم ته به راشي دوستانو. د دې لپاره به دوستان تاسو راشي دلته دوهم کې به تاسو دغه ایکس آر پی ټیګ انتخاب کړئ. کله چې دا کاپي کړئ دوستان هغې څخه وروسته به تاسو راشي دلته دا به پیسټ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو ورته ایکس آر پی ټیګ دلته پیسټ کړئ هغې څخه وروسته به دوستان تاسو راشي دلته په ویډرا باندې به کلیک وکړئ. نو دوستان دلته ماته وایي چې ته نشي کولی ځکه ورځ کې ماته یو ویډرا راکوي، ما چې نه سهار ویډرا کړې ده نو اوس ماته ویډرا نه کوي. نو ورځ کې تاسو نه یو ویډرا کولی شئ دوستانو. دا ویډرا ثبوت هم تاسو زه ښیم دوستانو. دلته وګورئ دوستانو، ګورئ دوستانو زما کومه ویډرا چې وه هغه کمپلیټ شوې ده. ما سهار ویډرا چې نه کړې ده نو زما ویډرا کمپلیټ شوې ده. نو په 12 بجو او 40 دقیقو باندې دوستانو زما ویډرا چې کومه ده ترانسفر شوې ده او همدارنګه کمپلیټ شوې ده. نو دوستانو ډېره بالکل زبردست او بهترینه سایټ دی. دې کې نور طریقې هم شته دوستانو چې موږ کولی شو پکې ارنینګ وکړو. نو انشاءالله چې به تاسو ته دې باندې ویډیوګانې جوړوم. نو د ویډیو په اخره کې بیا هم دا یادونه کوم که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یا مو چینل نوي سبسکرایب کړئ زموږ چینل سره همدا اوس سبسکرایب کړئ، دا ویډیو سره لایک او مخکې شیر کړئ تر څو نور ملګري دوستان مو برخمن شي.